هغه دې څنګه وویشتې؟ ته توپنچه راکړه چې تر ویښه مشره د توپنچه ورکړم که یا وخوږې ورکړه توپ هم ورکړه امپور هم ورکړه کلشینکوپ هم ورکړه کاکه یې که یې اوس خپله واخلمه کښېنه کښېنه داسې ځای به دې په لغت وم ښه که بیا کښېنې کولی وې زه به دې پیاګېږم زما په سیمه کې لوچګي که لوچګي نه کومه زه بدماشي کومه زوی خو راغټ بدماش نه یې درته جوړ شوی وا ماسټر موده ته راسه د دوړه سلمات پوښتنه وکړه ټوله به زما باره کې درته ووایم نو زوی ته د پولیس څخه نه بیریږې یا د پولیس څخه زه نه بیریږم پولیس خپله زما څخه بیریږي زوی بیریږي به مګر نور پولیس زه د هغو څخه جلا یم ولې ستا او د هغو څه فرق دی زه د هغو سره ډېر فرق لرم تر اوسه چې کوم علاقې ته راغلی یم ټوله علاقه مې د جرم څخه پاکه کړې ده زما علاقې ته چې هم هر څونه پولیس راغلي دي ټولې مې صفا کړي دي مانا ته په مشر هم صفا کې وا مانا ته په مشر صفا کې وا واخه ویې که صفا که ګوبی ارام شه یا ونیسه راویښ شه صفا که ونیسه ګوبی وم ارام شه څه ارام ارام راته وایه بېرندوکی چې ته زه بېرندوکی یم ورو څه شي ای وروره دی بېرندوکی دی و غټ بېرندوکی دی د باندې بدماشان ډبوي او په کور کې به یې نه ډبوي ګوبی زه ته بیخي ډېر خبرې نه که ولې شرمېږه نو خو ښه وایم ورشه زما دپاره چای راوړه ولې زه یې څښم په دا خاطر ستا د چای راوړلو لپاره زه وظیفه نه کوم که دولتي کار نو راته ووایه ښه دولتي کار کوې ته ته دولتي کار کوې ورشه د ماموریت وخت جارو کله دولتي کار ته مې درته وویله د شوالي د کار ته مې نه درته ویلي زوی ته یو کار وکړه دا وظیفه پرېږدې ولې په دې خاطر چې زما ستا مخ نه وي خوښ زما مخ چې نه دی خوښ نو خو ورته خپلې سترګې وکاږه باید به زما مخ نه وینې زوی یې چات کوی ورځ به زما د لاسه مړ شوی یې ولې ای نه مشره که چې پوښتنې خلاص شوي دي زه ولاړ شم بالا زویه د پولیس ماموریت ته راغلی یې د خواش کړنې راغلی چې هر وخت چې زړه وغواړي ولاړ شې ونیسه اول یې قبول کړه اوی اول ما ویې راښکاره کړه د هغه څه نو څنګه قبول کړمه د واده د قبلېدو دا نه درته وایم خپل جرم دې قبول کړه شه د جرم د قبلېدو درته وایه خو زه نه قبلومه زویه قبلوې که یا که نه بیا شکنجه در کومه که شکنجه راکړه که مې کنجه راکړه خو زه نه قبلومه ای ګوبی ته سامان راوړل ته مشر دا دې واخله دا څه دي تنباکو دي مشر تنباکو زما سره د هغه سامان اسراوه د دې سامان خبرې زه نه کومه د شکنجې د سامان خبرې کومه مشره اوس د سامان راوړلو هېڅ ضرورت نشته ولې ځکه چې زه چې داسې ښه تښتمه ګوبی ولې په واډۍ کې ولې ګوبی دا دوی مشر ومې ویشتي